طالبانو ورونو که دا قرآن الله داسې وخت راولي او د دې قرآن ترجمه طالبانو په امریکا کې هم شروع سي علما او دعوت اسلام طالبانو یوه جبهه نه ده د اسلام لویه جبهه دعوت ده یوه جبهه جهاد شروع کی طالبانو دلته داسې د مجاهد له تبلیغي سره وران ده طالبانو داسې سره ورانه ده زه په رب قسم کوم طالبانو دغه کوم تبلیغ چې د هند نه د دیوبند علماو شروع کړی بې مبالغې او دومره لویه ګټې په اسلامي امت کې کړې طالبانو چې تاسو ته معلومات نه کېږي یعنې طالبانو څومره وخت مخکې په جامعه په هغه کې څه ورته وایي په افریقا کې جنوبي افریقا کې د شپې څه علما راغلل تاسو ته مدرسې دا طالبانو یوه لویه مدرسه د جامعت دارالعلوم زکریا ورته وایي په افریقا کې جنوبي افریقا دا ټول وطن کوپر ده خو هلته طالبانو دغه عالم دعوت شروع کړی ده او کار یې کړی ده طالبانو ورځ تر بله نه د اسلام هغه غټیږي لمنه د اسلام غټیږي دا اوس طالبانو یو پاکستانی عالم د په امریکا کې اوسیږي لاس انجلس کې اوسیږي د قرآن ترجمه کوي په انګلیش باندې ما ورسره لیدلي نه دي نو خو طالبانو ځکه ډېر خوند راکوي چې یو ډېر ښه وسیع فکر لري او ډېر خلاص فکر لري درد لري چې اسلامي امت راغه کي هلته په امریکا کې اوسیږي د قرآن ترجمه کې هر وخت نشر کوي انسانان ترنه راټولي دعوت داسې نه ده چې کار نه ورکوي هر عالم د طالبانو دعوت شروع کړي خامخا 100 نفره ملګري پیدا کېږي چې هر یو عالم 1000 نفره علما دي چې هر یو 100 نفره پیدا کړي دنیا ټوله چاته راغله که نه اسلام ته ته غلی ناست چې تنخواه کوي چې تنخواه نه ونې کوي زه اوس طالبانو تنخواه نه غواړم که ما دغه ترجمه اوس هغه کې کړې وای طالبانو 1 لک روپۍ چې ورکوي که نه اوس په طالبانو ورونو اما داسې نه طالبانو زه په دې الله باندې 100 په 100 کې یقین او عقیده لرم او دا مې 100 په 100 کې عقیده ده طالبانو ورونو چې الله عز وجل زه د الله دپاره کوم ماته له الله لږه نه بیا ډېر شی راکوي الله دومره غیرتي ذات ده يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم دا داسې چل و طالبانو یو څه مسلمانان ول له یهودو سره یې مخکې له اسلام نه ملګرتیا وله اوس به چې مسلمانان هم ول اسلام هم راوړ دغه مسلمانانو د یهودیانو سره به یې پټ پټ بعضې شیانو کې ملګرتیاوې کولې هغه د امسایتوب هغه حلفونه د جاهلیت د زمانې حلفونه حلف طالبانو تړون ته وایي مخکې چې اسلام نه مخکې د قومونو کې تړونونه ول تړون به د یو قوم به له بل قوم سره تړون و لکه دا اوس هم د افغانستان په ټولنو کې چې تاسې مخکې هغه وګورئ یو قوم له بل قوم سره لږ داسې مینه یا بل قوم له هغه قوم سره ورانې په دې غټو قومونو کې تاسې په لټنې وکړئ بیا درته معلومات کیږي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة منیسی پټ دوستان من دونکم بغیر لتاسې یعنی له خپل ځان نه بغیر بل چا سره خپل مسلمانان بل چا سره ملګرتیا منیسی لا یألونکم خبالا تقصیر نه کوي دا کاپیران له تاسې سره په فساد کې یعنی هر فساد چې له وس ورسیږي در رسوي ودو دوی خوښوي ما عنتم اغا ودو خوښوي ما عنتم یعنی عنتکم هغه مشقت دی یعنی دوی دا خوښوي چې تاسې په سختیو مشقت کې واقع سئ قد بدت البغضاء راوتلی ده بغضونه من افواههم له خلو نه یعنی زړونو کې دومره بغضونه دي کله کله له خلو راوځي وما تخفي صدورهم اکبر هغه چې د دوی په سینو کې دي هغه اکبر دی ډېر لوی ده قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ها خبردار اوسیږئ انتم تاسې اولائی تحبونا دغه کسان تاسې ورسره محبت کوئ خو ولا یحبونکم دوی له تاسې سره محبت نه کوي وتؤمنون بالکتاب کله تاسې په ټولو کتابونو ایمان لرئ واذا لقوکم کله چې تاسې سره ملاقي سي قالو وایي آمنا واذا خلو کله چې لاړ سي غدو علیکم الانامل داسې په غاښئ تاسې دپاره ګوتې من الغیظ د غوسې نه تورتوایه مړه سئ په غوسې مو ان الله علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنة کچیرته ورسیږي تاسې ته یوه حسنه نیکۍ تسؤهم دوی غمجنوي
وان تصبکم سیئة که ورسیږي تاسې ته ضرر یفرحو خوشحالیږي ورباندې وان تصبروا وتتقوا که چېرته تاسې صبر وکئ تقوا وکئ لا یضرکم کیدهم ضرر نسی رسولی دی دوی چل تاسې ته هیڅ شی ان الله بما یعملون محیط الله دی دوی په عملونو احاطه کړې ده. طالبانو ورونو تاسې ته چې ضرر ورسیږي نو دوی خوشحاله سي او چې تاسې ته نه چې دوی تاسې ته حسنه ورسیږي دوی غمجن سي تاسې ته چې مصیبت ورسیږي دوی خوشحاله سي. طالبانو ورونو دې کتاب ته بوریقه المحمودیه وایي دا هم یو ډېر ښه کتاب ده. اصل کې دا کتاب د تزکیې د نفس دپاره جوړ کتاب. دلته طالبانو روح المانی و خبر کړي ده لږې زه تفصیل کوم. شماتت په دښمن څنګه ده طالبانو خوشحالېدل په دښمن باندې. یو سړی په خپل دښمن خوشحالېږي دا په اسلام کې څنګه ده په دښمن باندې خوشحالېدل. نو تاسو طالبانو دې خبرې ته غوږ ونیسئ. دښمن ته دې ضرر ورسېده ته به په دښمن خوشحاله کېږې که نه به خوشحاله. یو حالت کې خوشحالېدل ناروا دي طالبانو یو حالت کې خوشحالېدل روا دي. دښمن د طالبانو ورونو د دغه حیثیته به پې خوشحالېږې چې هغه ظلمونه کول ښه ده چې انسانان له ظلمونه خوشحاله سول له دغه حیثیت نه به پې خوشحالېږي. دا لږ باریکه مسله ده دې ته متوجه سئ. ګوره دښمن ته دې ضرر ورسېد ته به داسې پې خوشحالېږي چې ښه ده الله ډېر ظالم و ظلم یې کو الله پاکه ښه ده چې دی هلاک سو دا مصیبت ورته ورسېد ښه ده چې الله پاک یې د ظلم نه خلق خلاص کړل. له دغه حیثیته به پې خوشحالېږي. خو له دې حیثیت نه به نه پې خوشحالېږي چې داسې وایې ودي لیده دما زور. نو خدا دا معنی طالبانو یو قسم دا ودي لیده چې دما د وجې نه هلاک سو ودي لیده چې ما خیرا ورته کړه چې هلاک سو. له دغه حیثیت نه دا ناروا ده طالبانو دا مضموم ده. ځکه دی وایي فالفرح بمصیبة العدو مضموم جدا. دښمن ته چې مصیبت ورسېد ته شماتت و خوشحالۍ پې کوې دا ناروا ده. خو کوم وخت کې ناروا ده اذا حملها على کرامة نفسه چې داسې وایې دما دښمن دې ولید دا دما دښمن ته خو مصیبت چې ودرېد ودلید دما زور یعنې دا خو دما زور وتلی دی بیخي هېڅ هم نه دي کړي دما زور دي. دا طالبانو ځکه دا ناروا ده دی وي دا تزکیه د نفس ده ولا تزکو ودلي دما بزرګي و کرامت وایي که نه وایي خلک موږ په ټولنه کې وایي که نه پلانکي ته مصیبت ورسېد ودلي د دما زور دما کرامت دې ولید بزرګي دې نه منله څنګه مې که درته. نو دا طالبانو له دغه جهته ناروا ده مطلق ناروا نه ده چې بیا تعبیر غلط وکړي طالبانو. شماتت په دښمن د دغه حیثیت نه چې ظالمو خلک له ظلم نه خلاص ول بلکل روا ده. خو له دغه حیثیت نه ودلي د دما زور و کرامت و بزرګي چې څنګه مې که درته نو دا طالبانو له دغه حیثیت نه ناروا ده. او له دغه حیثیت نه ودلي د دما خیرا مې چې ورته وکړله قبوله سو څنګه هلاک سو له دې حیثیت هم طالبانو دا څوک ده. وا د طالبانو په دې باندې دلته بحث کړی ده او ډېر خوندور بحث یې کړی. نو تاسو طالبانو دې ټکي ته آینده کې فکر وي موږ او تاسو کې دا ډېر عادت ده چې دښمن هلاک سي ودلي ته دما بزرګي د په کور کې یو دښمني کلي کې وي چې هغه